السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خویندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، الحمدلله د روژې مبارکه میاشت را روانه ده. نو موږ ټول ته پکار ده چې په دې مبارکې میاشت کې د مسکینانو، یتیمانو او فقراو لاس ونیسو او د دوی سره کومک وکړو. کوم زکات او صدقې چې لرو هغه دوی ته ورکړو په دې مبارکه میاشت کې چې اجر یې څو برابر سي. نو نن به ان شاء الله تاسو ته د صدقې ورکولو ګټې وړاندې کوم. الله سبحانه وتعالی صدقه کوونکي ته د اجر او ثواب ورکولو په اړه فرمایي چې په ژباړه کې داسې راځي: کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي، د هغوی ثواب د هغوی له رب سره دی او هغوی ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. نو اوس په ګټې ته راسو. اول، صدقه مال د زیاتولو او د رزق د پراخوالي لامل ګرځي. الله رب العزت فرمایي د سورة بقره په 286 آیات کې چې ژباړه داسې ده: الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي. سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: صدقه او خیرات مال نه کموي. دوهم، صدقه او خیرات د ناروغیو د ناجوړیو درملنه ده، دوایه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: تاسې خپل ناروغان په صدقه تداوی کړئ او خپل د شتمنۍ دارایي مو په زکات ورکولو باندې وژغورئ. مصیبت او سختی ته تاسې دعا ته آماده سئ، یعنی دعا وکړئ. دریم، صدقه د خپل څښتن د ایمان د صحت دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: صدقه او خیرات ستاسې لپاره دلیل دی. څلورم، صدقه نیکی او پرهیزګاري ته د رسیدو سبب او لامل ګرځي. الله رب العزت د سورة ال عمران په 2 آیت کې فرمایي چې تاسې نیکی ته هیڅ کله نسی رسیدئ تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسو ته ګران وي، او څه شي چې تاسې ولګوئ الله ورباندې عالم دی، الله رب العزت ښه پوهیږي. پنځم، صدقه نفس پاکوي او نیکی ته یې هڅوي. د سورة توبه په 103 آیت کې راغلی دی چې ژباړه داسې ده: ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه. شپږم، صدقه به د خپل خاوند لپاره په ورځ د قیامت د لمر له تاو او ګرمۍ څخه یو سایه او سیوری جوړ سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: هر سړی به د خپل صدقې او خیرات په سیوري کې وي تر څو چې د خلکو ترمنځ پریکړه وسي. همداشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بل هغه څوک دی چې په پټه صدقه ورکړي تر دې چې چپه لاس یې نه وي خبر چې راسته لاس یې څه خیرات کړی دی. وهم، صدقه کول د نبوي اخلاقو څخه دی. د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په میاشت کې ډیر زیات سخي و چې کله به ورسره جبرائیل علیه السلام لیدل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیر له باد څخه هم ډیر سخي و. اتم، صدقه د شیطان وسوسې او فریب له منځه وړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په مفهوم کې داسې راځي: کوم څوک چې خیرات ورکړي هغه به د شیطانانو د اویا وسوسو څخه لیرې سي. نهم، صدقه او خیرات مو له بدۍ او هلاکت څخه ساتي او د الله رب العزت قهر او غصه وژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د ښېګڼو کول د آفتونو او بدیو له ځایه انسان ساتي او په پټه صدقه ورکول د الله رب العزت غصه وژني. لسم، صدقه کول د قیامت په ورځ اور څخه د خلاصۍ لامل ګرځي. الله رب العزت فرمایي: او دوی د الله رب العزت په مینه کې مسکین، یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. بیا الله رب العزت فرمایي چې نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي. دلیل دا دی یعنی دوی چې صدقه ورکوي. همداشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اتقوا النار ولو بشق تمر، یعنی د اور څخه ځان وساتئ که څه هم د خرما په نیمایي حصه باندې وي. 11، صدقه او خیرات ګناهونه او تیروتنې او خطاګانې له منځه وړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه اوبه چې اور وژني. 12، د صدقه کوونکي لپاره هر ورځ ملائکه دعا غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: داسې ورځ نسته چې بندگان په هغه کې سحر کړي مګر چې 2 ملائکې راتاسي،
یوه یې وایي ای الله د صدقه کوونکي مال زیات کا، او بله یې وایي ای الله د بخیل مال کم کړي. 14 صدقه کول الله رب العزت د محبت سبب ګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله سبحانه وتعالی ته غوره بهتره عملونه د انسان خوشحالول، له هغوی څخه سختي او تکلیف لرې کول، د هغه نه قرض خلاصول او د هغه نه د ولږې لرې کول دي. 14 د صدقې ثواب له مرګ څخه وروسته هم خپل څښتن ته رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې انسان مړ سي نو د هغه ټول عملونه قطع سي پرته له 3 عملونو څخه. اول تلپاتې صدقه یعنی صدقې جاریه، او بل هغه علم چې له هغې څخه فایده اخیستلی سي نور، او بل د نیک عمل اولاد چې هغه ته دعا کوي. 15 صدقه ورکول جنت ته د ننوتلو لامل او سبب ګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای خلکو سلام کول عام کړئ، خواړه ورکړئ یعنی دا صدقه ورکړئ، او د شپې لمونځ وکړئ هغه مهال چې خلک ویده وي، تاسې به جنت ته په سلامتیا داخل سئ.